سلامونه ملګرو. اصغر افغان د لوبډلمشر په توګه ساوث افریقا ته وخوځېد. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د راتلونکي 2019 کال 50 اوریزه نړیوال جام لپاره یو ځل بیا د لوبډلمشر په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او لوبغاړو او د افغان کرکټ بورډ ترمنځ راپورته شوې شخړه په ارګ کې د ښاغلي مختار او د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په هڅو هواره او دواړه لوري سره جوړ شول. د وطن میډیا ته د رسیدلو معلوماتو له مخې د بورډ مشر عزیز الله فضلي دغه راز اصغر افغان 4 ساعته وړاندې له متحده عربي اماراتو څخه د ساوث افریقا په لور وخوځېدل. جنوبي افریقا ته به له نږدې 2 ساعتونو وروسته ورسیږي او هلته به د ملي لوبډلې روانه تمریناتي لوبه ودروي او یو ځل بیا به د نړیوال جام لپاره لوبډلمشر اصغر افغان وټاکل شي. څو ورځې وړاندې د بورډ د پریکړې په خلاف په افغان کرکټ بورډ کې د پلیئرز پاور له رول څخه ګټه واخیستل شوه. محمد نبی عیساخیل او راشد ارمان د اصغر په حق کې ودرېدل او ویې غوښتل چې اصغر افغان دې بیرته لوبډلمشر شي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي چې د درملنې په موخه په هند کې و له راتګ سره سم موضوع ته ورودانګل او دواړه لوري اصغر افغان او د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي په جلا توګه خپل کور ته څو ورځې وړاندې وروغوښتل چې نن په اماراتو کې دا ستونزه حل شوه. تر اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې په سویلي افریقا کې به بیرته اصغر افغان د لوبډلمشر په توګه معرفي کوي او نړیوال جام کې به د اصغر افغان په مشرۍ افغانستان سیالۍ ترسره کړي. د یادولو وړ ده چې د دې ستونزې د حل هر اړخیز هڅه په ارګ کې د مختار دغه راز د عزیز الله فضلي سره شفیق ستانکزي هم کوله چې تر ډیره بریده دا لوري بریالي شول. وسلام.